وزیر په هکله که زمونږ ملګرو ته ووایي چې هغه څه حالت کې دي دې وخت او څه روان دي. ملګرو د ټول نه اول خو سلامونه نیکې هیلې تاسو ټولو ته خواست دی چې ډېرې دعاګانې وکړي. د عارف وزیر ملګري سی ټي سکین هم وکړو، ډاکټرانو سره خبرې مو شولې. د هغه صورتحال داسې دی چې د هغه ګس طرف ته چې کوم سر دی، هډوکي او دماغ دې ته زور هم ورغلی دی او دننه وینه هم جام شوې ده او بیا خوا کې یو بولټ هم ورسره ګس لاس کې چې کوم په دې اوږه باندې کوم ګولۍ لګېدلې وې د هغې د وجې نه هغه آرټري چې کومه ده چې کوم وینه وړي په هغې کې فرق و. نو اپریشن روان دی. د اپریشن نه مخکې هم په بېهوشي کې وو. په هغې حواله سره اوس چې اطلاع راغله نو هغه وینه جام ټیک شوې ده، چې کوم جام لرې کړې ده ورسره هغه ګولۍ لرې شوې ده. د دې باوجود هم چونکې د ده عمر ښه دی، د 15 کاله نه کم ښکاري او د ده شوګر دی، دا بدقسمتي ده. د ده یوه ګرده ده خو هغه هم څه بیا مسله نه جوړوي. خو بهرحال د دې ټولو خبرو نتیجه دا ده چې ډېرې زیاتې دعاګانې به کول غواړي او خدای دې دې راته جګ جوړ روغ رمټ راوړي چې محتاج هم نه. بل د ماتم په ځای منظم کېدل موږ له پکار دي. مننه، خوشحاله اوسئ.